او خاندنانه دي. څوک بدل په څوک باندې. ولکه دا وګړي څنګه وجنګوله. تا ماله سپېړه راکړه د دې فیصله به خان کوي. راځه خان له خان دننه په حجره کې دی او خاندنانه دي. خان په تاسو پسې رالو چې تاسو را لا فیصله وکړئ. چې د څه فیصله؟ خان ما خو ستاسو ډېر غټ نوم اورېدلی و چې تاسو خو ډېر د انصاف فیصلې کوئ. دې هلک راله سپېړه راکړې او د دې سپېړې فیصله وکړئ. تاسو ډېر ښه ځای کې ته راغلي یئ. دا فیصله اسلامي طریقه کېږي. اینې بدله په اینې باندې. څوک بدل په څوک باندې. سپېړې بدل په سپېړه باندې. نو دا یو بل چانس هم در کومه. په سپېړې په بدله کې 10 روپۍ ورکړه. زما سره خو 10 روپۍ نشته خو ما له سپېړه راکړه. خانو ما له خو سپېړه راکړه. زه اوس ځمه. ځه دا د اجازت دی. خان ټیک ته هله زما سره خو 10 روپۍ دي ودرېږه. بله درکړه سپېړې ورکړه. دا خو زما سره په جیب کې 10 روپۍ وي نو څنګه مې وله سپېړه ورکړه دا واله. A few moments later. ولکه موږ دومره ووالو. خان دا واله 50 روپۍ 3 سپېړې مې هغه لږ والو 10 روپۍ به هغه له ورکوي 10 روپۍ به دله ورکوي او 10 روپۍ به تو والی. خان ماله به 110 روپۍ راکړې خو دا سپېړې په 10 روپو کې حساب که ولاړم درنه. هلئ خان زما د 10 روپو دپاره به دې څه بچاسې ما ته هغه حساب پکې هم ختم شو.